امان ګل حاجي صاحب چې زما ډېر نږدې دوست دی او ملګری هم دی، جاپان حاجي صاحب باندې مشهور دی، د هغې ځای کې موجود یو. د هغې برخوردار ارتوپیډک سرجن ډاکټر ابراهیم سلارزی همې خوا کې ناست دی. د دوی په دې کور د الله همیشه لپاره خوشحالي راولي، ځکه چې د دوی خوشحالي هغه زموږ د ټولې ملګرتیا خوشحالي وي. نن هم د ده چې کوم نوسی شوی د سبحان الله بچی اذهان، د هغه یو قسم د هغه د عقیقې په خوشحالۍ کې چې دی نن حاجي صاحب د بچو ډېر زبردست پروګرام ارینج کړی چې ډېر ګڼ ملګري پکې زمونږ ټول حاضر وو. زه حاجي صاحب ته مبارکباد ورکوم. امان ګل حاجي صاحب که زما دا خبره اوري نو مبارک دې شه او ستا په دې نوسو په دې کور د الله بیا بیا خوشحالۍ راولي. او د ډاکټر ابراهیم صاحب ته او سبحان الله ته ذاکر ته دې ټولو ته هم مبارکي ورکوم چې ستاسو بیا بیا مبارک شي. او د ماشوم دپاره دعا کوم چې الله تعالی د نیک صالح باصلاحیته دوی ته لوی کړي. دا زمونږ کشر ورور چې کوم دی انجینیر سبحان الله، د هغوی د زوی اذهان د حقیقي څه وړوکې شانتې پروګرام و، دعوت پروګرام و. نو په هغې کې زمونږ چې کوم ملګري وو هغوی ته پکې دعوت و، ډېر ملګري او پکې زمونږ نه هېر شوي هم وي. نو انشاءالله چې هغوی نیکسټ څه پروګرام یې هغې له مې راغواړو. هغوی د ټولو ملګرو چې کوم په دې زموږ په دې پروګرام کې شرکت کړی دی، په دې کې چې کوم د سیاسي مشران هم پکې وو، زموږ د ایډمنسټریشن ملګري هم پکې وو، کوم چې انتظامیه د ملکنډ انتظامیه د میډیا ملګري هم پکې وو، او زموږ چې کوم ډاکټران ملګري وو او یا د سټاف والا چې کوم د هسپتال سټاف والا ملګري وو نو هغوی پکې هم شرکت کړو. نو د ټولو ډېره زیاته شکریه. زموږ د خاندان چې کوم زموږ یا ملګري دوستان کوم چې راغلي وو د هغوی هم ډېره زیاته شکریه چې هغوی په دې پروګرام کې شرکت وکړو. او الله تعالی دې بار بار داسې د خوشحالۍ موقع راولي. او زموږ هم دا خواهش چې یاره داسې د خوشحالۍ موقع راشي او موږ دا ملګري راغونډ کړو او ګپ شپ ولګي او خبرې پکې وشي، د خوشحالۍ خبرې پکې وشي. نو موږ په دې خبرو باندې زموږ ډېره خوشحالېږو. او ټولو ملګرو ته چونکې زموږ والد صاحب چې کوم دی حاجي امان ګل سلارزي جاپان حاجي صاحب باندې چې کوم مشهور دی، نو د هغوی طرف نه هم ټولو ته مبارکباد، چونکې هغوی بهر دي جاپان کې دي. نو د هغوی طرف نه هم ټولو نه مبارکباد. هغوی ټلیفون هم کړی اوس ویل چې زما طرف نه ټولو ته مبارکباد ووایه. نو د ټولو طرف د هغوی طرف نه هم ټولو ملګرو ته ټولو چې کوم راغلي وو کوم حاضري چا هم کړې وه نو هغوی ته خصوصي مبارکباد. او یو ځل بیا زه ټولو شکریا ادا کوم چې زموږ د پروګرام راغلو په دې کې دعوت وکړو او موږ له دا عزت راکړو. نو الله دې دوی هم عزت وکړي. ډېره مهرباني جي شکریا. زموږ چې نن کوم د ما ورور سبحان الله د ماشوم د اذهان دغه د حقیقي پروګرام نو زمونږ ملګرو په ګڼ تعداد باندې هغې کې شرکت کړی په دونه بیزي ټایم کې هغوی خپل ټایم له ایستی موږ راغله دلته. نو موږ د ټولو ډېره شکریا ادا کوو. زما سبحان الله نوم دی. نن زما د زوی عقیقه وه. زه د ټولو مېلمنو ډېره شکریا ادا کوم، کوم چې د ډېر لرې نه راله، څوک د نږدې نه راله. د ډاکټرانو هم شکریا ادا کوم، ډاکټر صاحب ملګري هم ډېر لرې نه راغلي. او د الحق ټي وي او د ملکن ټي وي خاص طور باندې شکریا ادا کوم چې په هر پروګرام کې دوی زموږ پروګرام له کوریج ورکوي. ډېره مننه. حاجي صاحب چې کوم زمونږ جاپان حاجي صاحب دی دلته د جماعت اسلامي مشر دی او ماشاءالله دا د هغوی کور دی، دا د هغوی بچي دی ابراهیم صاحب. دا الله په فیصلو باندې لکه د هغه خوښۍ اظهار دی نو الله دې د دوی د خوشحالي نصیب کړي. او ماشاءالله د دوی سره زمونږ د ډېر وخت نه یو تعلق دی، یو د ورورۍ د یو بل سره مینه او محبت دی. نو ډېر زیات موږ د دوی په دې خوشحالۍ چې رالو نو ډېر زیات خوشحاله شو. او نور هم د الله د دوی هر قسم د زړه ارمانونه او دغه پوره کړي. حاجي صاحب هم الله پاک هغه له صحت ورکړي او الله دې د هغه خوشحالۍ نصیب کړي.